اوس ما په درته کړی دی راځئ دلته کښېنئ په دا ملک کې خپلې شپې تېروئ هغه عزت چې په خپل ملک کې لري د بل په ملک کې نه لري د کافر په ملک کې تاسو عزت نه لري ولې ځان بې عزته کوئ نه ستا زوی لري نه ستا کورنۍ لري نه ته لرې راسه په دې ملک کې کښېنه موږ حساب نه در سره کوو خو لیکن و په شرارت په لاس نه وای دسیسې به نه جوړوئ امن به نه خرابوئ که د امن خراب کوي بیا د دې عمومي مصلحت له مخې بیا به مجازات کېږي او زموږ ملک چې دی زموږ د اسلام شعار دی چې موږ و د خپلو مخالفینو ته چې په جنګ کې را سره ولاړو سخت خوش کړي وو زخمیان کړي وو شهیدان کړي هغو ته معافه وکړه یعنې د دې اراده نه لرو چې چا څه انتقام واخلو ولو کې وژل یم یو او حق مو هم دی چې ځینې وایخو نو د بل مسلمان په حق کې به کله بد اراده ولرو یا د ملت د یو وګړي په حق کې به څنګه د ظلم اراده ولرو دا ډېره بعیده ده